السلام علیکم خو ګملګرو تر تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې یو داسې سیټینګ وکړئ چې بیا کله هم تاسو څوک په واتس اپ باندې کال کوي یا تاسو ته په نمبر باندې کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه نوم یادوي. ډیر زیات د کمال سیټینګ دی. دغه ټول ترغیب کو سټیپ بای سټیپ تاسو درخیم ویډیو تر اخیره پورې وګورئ چې تاسو به څنګه په خپل موبایل کې دغه سیټینګ کوي چې کله هم بیا تاسو ته څوک په موبایل باندې کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه نوم یادوي. نو ویډیو شروع کوو خو دینه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتوني سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل پښتون سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو په ټایم باندې په خپل دررسي. نو چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دغه سیټینګ وکړئ د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا یو اپلیکیشن انسټال کوئ. دا اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای نه انسټالوئ د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شي. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو دا به تاسو اوپن کړئ که تاسو نه څه پرمیشن غواړئ هغه به تاسو دې ته ورکړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن اوپن شي پاسه تاسو به دې کې کوم آپشن درکړي کالر آی ډي که تاسو دا آپشن په دې کې آن کړئ نو بیا چې کله هم تاسو ته څوک ټلیفون کوي او د هغه نمبر تاسو په موبایل کې سیو نه وي نو تاسو موبایل به سټیپ بای سټیپ دغه نمبر تاسو ته یادوي. که تاسو دا آپشن آن کړئ نو چې کله هم بیا تاسو ته څوک کال کوي نو تاسو موبایل به فلش لایټ لګوي. دا به تاسو څنګه آن کوئ سم په دې کې تاسو ته ښکاري څومره دې کې چې آپشن دي دې دلته یو بټن تاسو ته شو کېږي دا بټن به تاسو آن کوئ تاسو ته ښکاري دغه آپشن به تاسو په موبایل کې کار شروع کوي. دغه رقم دا چې کوم دا یو دی دا چې تاسو آن کړئ نو تاسو ته چې بیا څوک په نمبر باندې کال کوي یعنی په مسنجر او په واتس اپ باندې نه په نمبر باندې تاسو ته سمپل کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه نوم یادوي که دغه نمبر تاسو په موبایل کې سیو وي او که دغه نمبر تاسو په موبایل کې سیو نه وي نو دې آپشن که دا آپشن تاسو آن کړئ نو سټیپ بای سټیپ دغه نمبر به تاسو ته یادوي. ورسره که تاسو دا آپشن آن کړئ نو چې بیا تاسو څوک میسج کوي نو د هغه نوم به بیا هم تاسو موبایل یادوي. دا رقم تاسو دا آپشن آن کړئ نو بیا چې کله هم تاسو څوک په واتس اپ باندې کال کوي نو دا تاسو موبایل چې دی د هغه نوم به یادوي. ورسره دا چې کوم آپشن دی دا پکې پاس ټایم نه دی راغلی دا به هم ډېر زر راشي نو بیا چې کله هم تاسو څوک په مسنجر باندې کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه نوم یادوي. دغه ټول سیټینګونه چې کوم دی صرف په دې یو اپلیکیشن کې به تاسو ته میلاو شي. ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی صرف دا یو اپلیکیشن چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو په دې اپلیکیشن کې تاسو دغه ټول سیټینګونه کولی شي بالکل په یو کلیک سره. مطلب که زه غواړم چې د واتس اپ دا سیټینګ آن کړم نو صرف دلته دا وړوکی بټن تاسو ته په سایډ باندې ښکاري دا به تاسو آن کوئ بیا به څه وکړئ په ګو باندې به کلیک کوئ دلته به تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ تاسو ته ښکاري بره دا بټن ده دا بټن به تاسو آن کوئ. نو کله چې هم تاسو دغه بټن آن کړئ دا به الاو کوي واپس تاسو بیک شي تاسو ته ښکاري دا بټن به دلته آن شوي وي. نو اوس چې کله هم تاسو څوک په واتس اپ باندې کال کوي نو تاسو موبایل به د هغه نوم یادوي. ډېر زیات د کمال آپشن دی دا آپشن تاسو به هغه ځای کې په کار باندې شي راتلی مطلب تاسو څه کار کوئ او تاسو موبایل تاسو نه فاصله کې پروت وي نو تاسو ته به هم پته لګي چې زما په موبایل باندې څوک کال کوي یا که هغه ان نون نمبر وي هغه نمبر تاسو سره په موبایل کې سیو نه وي نو بیا به هم تاسو ته پته لګي چې زما په نمبر باندې څوک کال کوي. ډېر زیات د کمال آپشن دی ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له به ډېرې زیاته مزه درکړي. خو ګمرګرو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.